السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. ملګرو، نن د 19مې ویډیو سره حاضر یم. د پیریانو د پکولو دپاره قرآني آیاتونه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. سورة مؤمنون د 115 آیات نوالا تر 117 پورې 18مه سپاره کې دی. د دې آیات خاصیت څه دی؟ په چا چې پیریان وي نو دا آیاتونه دې 3 ځله ولولي او په اوبو باندې دې دم کړي او هغه اوبه دې راواخلي او مریض له دې په خوله کې دې ورته څاڅکي کړي یا په غوږ کې دې ورته واچوي، نو انشاءالله فوراً به لرې شي.